کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، هیله من یم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوال، څرنګه چې تاسو پوهېږئ زه هره ورځ کوښښ کوم چې د خپلو بېوزلو خلکو غږ تر شتمنو وروڼو پورې ورسوم. نو نن بیا راغلی یم رسما تاسو ته یو کورنۍ ښیم چې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. نو دوی به خپله ستونزه خپله بیانوي. نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې ښه یې؟ ته څنګه یې خورې؟ ماشومان ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه مخې ته وړي؟ دا مخه ورو برق نه لرو، کترۍ نه لرو، شیشه نه لرو. دغه لور مې معایي پاته دغه د 15 کالو ته پیسې نشته، دوا ورته وایو ډېرو د روپیو باندې دوا کېږي. هغه زوی مې ملی دی چې ورځې ښه شوی نه دی، وسه نه لرو چې موږ ورته څه دوا والو. دغه د بجلۍ د هغه دپاره مازدیګر زه بچیانو ته ماړۍ اچوم، ګاونډیان ګروپ نه راکوي، چې شی نه راکوي چې وی لګوو وږي ټکي یو غرمه نه لرو. دغه ګاونډیانو موږ ته وایي چې راکړئ، موږ پخې کړې بچیانو موږ خوړې، بېګاره چې شی نه لرو چې ویې کړو. مېړه مې دغه د سبل وتلی و چې شی نه و پردی لسګاړی ماما ویر کړی، هغه پر هغه چلی کله 50 کله 80 دغه ورته پاتې شي. هغه مې د بچیانو ګزاره نه کېږي. 10 روپۍ کراچۍ والا ترې اخلي سری کې. داسې مشکلو سره مخ یو. نو دا زوی دې د څه اپرېشن دا زوی مې داسې چوره و، عملیات مې ورته وکړو، ښه نه شولو. ډېرې پیسې باندې د دې علاج کېږي، عملیات کېږي شخصي کې، یو زیان نه کوي. د نغدو پیسو وسه لرو نه خیراتۍ شفاخانو باندې ګرځو، هغو نه کوي عملیات. دغه لور مې 15 کالو ده، دغسې مایي په دغه لاسونه یې دغسې دي، شی نشته چې ورته دوا والو. موږ خپله وږي تږي یو، بچیان مې وږي تږي دي، هغه ته به موږ شی وکړو دوا ورته والو. نو د دې دوا کېږي؟ ډاکټرانو ویلی څه علاج کېږي؟ علاج کېږي، خو د دې په ډېرو پیسو باندې دې علاج کېږي، داسې په کمو نه کېږي لکه 15,000 شپږ زره. دې علاج نه پکېږي، اعصابي هغه لري، نور دا سپینه وینه یې کمه ده. یو شی د دې دغسې ذب دي. دا بله مې دغسې لیونۍ دی، نه هغه دا نه کېږي، نه په بدالۍ باندې سر ده. دغه خپل اولادونه چې ته ګورې څومره به ورسره ودردېږي، څه احساس ورته کوې؟ دا دغسې دی، وګوري چا لاس کې شی وګوري، وایي مورې دا ماته راکړه، ورته وایم ورته پلار دې لاړ دی چې راشي تا له پسې والمه. نه کېږي، دغسې یو شی غواړي، قالین نه غواړي، څپلکې نه غواړي، خوراکي نه غواړي، هېڅ شی نه کېږي. پلار به دغه ګوري غلی کړم، پلار یې چې راشي نور هغه غلی کړي. دا خاوند دی چې کراچۍ چلوي، ورځې څو روپۍ کار کوي، څو روپۍ راوړي؟ ورځ 80 روپۍ ګټي، 50 روپۍ ګټي، 10 روپۍ دې نه کراچۍ لاندې اډکې اخلي سری کې. هغه 40 روپۍ چې راوړي هغه کله ورته پخه ماړۍ 2 ټیکلې راوړه، انګور دې نیمه کړو، او کله نه دا 15 روپۍ والا بسکټ ورته اخلو، دا ورته ورکوو. دا داسې کېږي؟ دا مې بنه ده. ښه، د دې څو ماشومان دي؟ د دې 2 ماشومان دي، هلک دی کوچنی ده. او ستاسو دي؟ 15. نو دغه 7 ماشومان تاسو په 40 روپۍ څخه د دې ضرورت پوره کوئ؟ بس ورته پېښوو. نو څنګه وکړو؟ ګاونډیانو سره خدای ښه وکړي، کوم شی راکړې ورته هغه کړو، کنې لږ لږ ورته لاس کې ورکړو، په خوله یې کړو، یوه طریقه پلار یې ولاړ شي راوړي ورته د لاسه کړو، شپه تېره شي. سبل چې بیا پلار وځي، بیا یې ټول په خوله یې کوي، زه سم تاسو ته راوړمه. بیا چې لاړ شي بیا هم نه وي، پرون وتلی وي چې شی هم نه وکړې، مازدیګره پورې ګرځېدلی وه، همداسې چې راغلو. تمامه شپه مې دغه ماهي په لورو ماړۍ پسې جړلې دي، دغه ځایونه مې جړله، هغه وکي پسې جړله، نه وم څه وزاره کړو. نو ستاسو غرمه څه خوړلي یا همداسې نهار ګرځوي؟ غرمه والا دغه ګاونډي دغه نخامې وریجې راته رالیکلې وې، هغه مو د دګي کې وخوټولې، نیمې مې ورته اوبه کړلې، نیمې ورته وریجې کړې، په کاشوغو باندې مې خوړله. تا خور کې ته څه ویل غواړې؟ موږ سره کومک د شیشې وشي، باید چې بیاده وشي، بترۍ وشي. ماشومان مې تیاره کې جاړي، چغې بغارې وهي، رڼا نه لرو، ګاونډیان شیلیان نه راکوي چې موږ ګروپ ولګوو چې نه. مازدیګر ورته ماړۍ اچوو، هماغه خوري، او ټوله شپه کې مې سپۍ راکړله، سار کړي چغې بغارې وهي، ګاونډیان هم سبل وې، دا ماشومان هم څنګه جړل، موږ ورته وایو چې موږ رڼا نه لرو. دغه څه ورکوي تاسو؟
د دې 2000 روپۍ ورکوو او اوس هم باندې 2 میاشتې ولاړې دي. قدرمنو هیوادوالو تاسو ولې دا دواړه بنې دي اووه ماشومان دي او خاوند دی چې دی کراچۍ چلی د بل چا هغه هم ورځ کې ورته 50 روپۍ پاتې کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ په 50 روپۍ د دې دوه خېټه ماړه شي. دا ټول واړه ماشومان دغه ماشوم ته وګورئ دا 15 کلن دی په څه حالت دی. دا د دې لپاره داسې حال دی چې پیسې نه لري دې ته د خوراک پیسې نه لري. نو د دې علاج به څوک کړي سپین وینه یې کمه ده د هغه بل اپریشن ته اړتیا شته. نو د هغې هم اپریشن شوی نه دی چوره دی. نو هیله کومه هیوادوالو زموږ ډېری هیوادوال چې دي د بې سرپرسته پاتې دي نو دې د صدقې ته اړتیا لري. نو تاسو باید دغې ته صدقه وباسئ او دغه کورنۍ ته ورسوئ ځکه چې دې ډېر زیات مشکلات لري. ستاسو په دې 10 شل هېڅ هم نه کېږي خو که تاسو ټول انداز وکړئ او دغه ته ورسوئ نو د دې به ډېر ضرورت پوره شي. هیله کومه هیوادوالو چې د دغه بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. زه یې غږ اوچتوم او تاسو به باید زما ملاتړ وکړي. نو که چیرې غواړئ له دغه کورنیو سره مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 سره 283 د لیدو څخه مننه.